بسم الله الرحمن الرحیم. نبیه مدثر یم د اووم ټولګي د کیمیا مضمون لپاره ستاسو په خدمت کې یم. لکه څنګه چې تېره درسي ساعت کې موږ او تاسو د په کیمیا کې پر کیمیاوي او فزیکي بدلونونو باندې بحث وکړي. د هغه مطابق نن موږ او تاسو درس دی د کیمیا د اووم ټولګي څلورم لوست دی. همدارنګه نن درس مو دی د مادې حالتونه. راځو نن د مادې حالتونه مطالعه کوو چې یو ماده درلودونکې د څو حالتونو ده. اول راځو داسې وایو تېره ورځ خو موږ او تاسو بدلونونه وو، فزیکي بدلونونه وو، کیمیاوي بدلونونه وو، دا ټول موږ او تاسو وپېژندله. نن راځو د مادې حالتونه وایو چې یو ماده په څو حالتونو کې پیدا کېږي. که چیرې موږ اول راسو حالت خپله وڅېړو چې حالت څه شي ته ویل کېږي، نو داسې ویلی سو چې په طبیعت کې چې موږ او تاسو دا شیان وینو ټوله په یوه رقم سره نه وي، ټول مختلف ځینې شیان داسې وي چې په مایع حالت کې وي، اوبه لکه اوبه، شربت، داسې ځینې نور شیان. ځینې شیان بیا دا رقم وي چې هغوی کلک وي، ځینې شیان بیا دا رقم وي چې د مثال په توګه سره لکه زموږ او ستاسې اتموسفیر هغوی په ګازي حالت کې وي. نو دلته دا معنا چې ټوله مواد چې دي هغه مختلف حالتونه خپل ځان ته لري. راځو نن دغه د مادې حالتونه څېړو. نو لومړی داسې ویلی سو چې ماده چې ده هغه خپله عموما درې حالتونه لري. لومړنی حالت ته د مادې موږ جامد حالت وایو، دویم حالت ته د مادې موږ مایع حالت وایو، او دریم حالت ته د مادې موږ ګاز حالت ویلی شو. یعنې درې ډوله حالتونه د مادې لولو. لومړنی حالت چې دی هغه جامد حالت دی، دویم حالت چې دی هغه ګاز حالت دی، او دریم حالت چې دی همدارنګه هغه مایع حالت دی. مایع ته یا موږ دې ته سولیډ هم ویل کېږي، همدارنګه مایع ته لیکویډ هم ورته ویل کېږي، او همدارنګه ګاز ته چې دی هغه خپله ګاز هم ورته ویل کېږي. لومړی راځو د مادې سولیډ حالت څېړو چې د مادې سولیډ حالت یا هم د مادې جامد حالت کوم حالت ته ویل کېږي. د مادې سولیډ حالت یا جامد حالت هغه حالت ته ویل کېږي په کوم کې چې مواد موږ وایو د موادو ترمنځ د جذب قوه زیاته وي، د ذراتو ترمنځ یې فاصله کمه وي، او دوی چې دي ځینې خاصیتونه لري. لومړنی خاصیت هغه مواد چې جامد شکل لري، جامد یا کلک شکل لري، دغه مواد به درلودونکي د څو خاصیتونه وي. هغه خاصیتونه لکه څه شي؟ هغه خاصیتونه په ترتیب سره لومړی موږ داسې وایو چې دغه مواد به درلودونکي د ثابت شکل وي، معنا دی به خپل ځان ته چې شی ولري ثابت شکل به ولري. دویم دغه مواد به درلودونکي د ثابت وزن وي، یعنې وزن به هم څه رقم وي؟ ثابت وي. دریم دغه مواد به درلودونکي د ثابت حجم وي، معنا دی به ثابت شکل ولري، یا موږ داسې وایو چې دی به کانسټنټ شیپ ولري یا هم ثابت شکل به ولري. که چیرې موږ دی مثلا یو جامد مایع شی یو جامد شی زه راواخلم، دا زه په یو ګیلاس کې واچوم، دی دا ګیلاس شکل نه اخلي، څه رقم شکل چې دی لري په هماغه رقم شکل به پاتې، یعنې د شکل چې دی هغه کانسټنټ یا هم ثابت دی. بل ثابت وزن لري، یا موږ داسې ویلی سو چې دی چې دی هغه خپل ځان ته کانسټنټ ویټ لري یا هم ثابت وزن لري، همدارنګه ثابت حجم یا کانسټنټ والیم لري، یعنې دی به خپل ځان ته چې شو لري ثابت هغه والیم یا هم حجم کوم ځای چې دی نیولی هغه به ثابت وي، څومره وزن چې لري هغه به ثابت وي، څنګه شکل چې لري هغه به څه رقم وي؟ ثابت وي. او د دې ترڅنګ دغه مواد چې دي د دوی ترمنځ به د جذب قوه د دوی د مالیکولونو ترمنځ، د جامدو موادو د مالیکولونو ترمنځ به د جذب قوه څه رقم وي؟ زیاته به وي. او همدارنګه د مالیکولونو ترمنځ فاصله، د مالیکولونو ترمنځ یعنې هغه مالیکولونه چې دوی ځینې جوړ شوي دي د هغو مالیکولونو ترمنځ چې کومه فاصله ده د جذب د قوې پر اساس به دغه فاصله ډېره څه رقم وي؟ کمه به وي. یعنې جامد مواد عبارت د هغه موادو څخه دي چې درلودونکي د ثابت شکل، ثابت وزن او ثابت حجم. همدارنګه د جامدو موادو د مالیکولونو ترمنځ د جذب قوه زیاته ده او د مالیکولونو ترمنځ فاصله کمه. د مثال په توګه سره که زه چیرې راسم مثلا یو بیکر راواخلم، زه په دې بیکر کې جامدې ذرې فرض کړم چې مثلا په دې بیکر کې جامدې ذرې پرتې دي د یو جسم، هغه که هر جسم وي. که دلته موږ وایو دغه جامدې ذرې چې دي دا به یو د بل سره داسې نږدې یو د بل سره څه رقم وي؟ داسې به پرتې وي.
یو د بل سره به ډېر نږدې پرتې وي، د جذب قوه چې ده هغه به یې سره کم وي، د جذب قوه به یې ډېره زیاته وي او د مالیکولونو ترمنځ به یې فاصله کمه وي او دغه د دوی د جذب د قوې زیاتوالی او د مالیکولونو ترمنځ دغه د فاصلې کموالی به د دې لامل څه وي چې دوی به ثابت شکل ولري، یعنې یو ثابت شکل به ولري، ثابت کانسټنټ شیپ به ولري. همدارنګه درلودونکي به د یو ثابت وزن وي او درلودونکي به د ثابت حجم وي. څومره ځای چې نیولی هغه ځای به سره کم وي، ثابت به وي. دلته د جامداتو مالیکولونه چې دي هغوی خپل د ځان دغه مالیکولونه چې دي دوی حرکت نه کوي، یعنې د جامداتو مالیکولونه چې دي هغوی حرکت نه کوي، فقط اهتزازي حرکتونه سرته رسوي. نور دوی نشي کولی چې حرکت سرته ورسوي، ولې ځکه د جذب قوه یې زیاته ده او د مالیکولونو ترمنځ یې فاصله کمه ده. نو ټول هغه مواد چې دغه خاصیتونه په خپل ځان کې ولري عبارت د جامدو موادو څخه دي. دغه څخه وروسته که چیرې موږ راسو دویم حالت د مادې چې هغه خپله عبارت دی د مادې د مایع حالت څخه. نو مایع حالت داسې ویلی سو چې د موادو مایع حالت چې دی هغه بیا عبارت د هغه حالت څخه دی په کوم کې چې مواد عموما اوبلن حالت کې وي، یا دا رقمي د مثال په توګه سره مایع حالت کې موږ داسې ویلی سو چې ټول هغه مواد چې دغه خاصیتونه ولري چې هغه عبارت دی د ثابت څه شي څخه، د ثابت وزن څخه. ټول مایع مواد به درلودونکي د ثابت وزن وي، همدارنګه دوی به درلودونکي د ثابت وولیم وي یا به درلودونکي د ثابت حجم وي او همدارنګه دغه مایع مواد چې دي د دوی شکل چې دی هغه به غیر ثابت وي، یا شکل چې دی هغه به یې څه رقم وي انکنسټنټ وي، یعنې شکل به یې ثابت نه وي، خو د دوی وزن او حجم چې دی هغه به ثابت، یعنې موږ داسې ویلی سو چې دوی به انکنسټنټ یا هم بې ثباته یا هم غیر ثابت شیپ یا شکل به ولري. همدارنګه دغه مواد به درلودونکي د کانسټنټ یا هم د ثابت وولیم یا هم حجم وي او همدارنګه دغه مواد به درلودونکي د کانسټنټ ویټ یا هم د ثابت وزن وي، خو د دوی هغه شکل چې دی هغه به غیر ثابت وي. دویم د دغو د مایع موادو د مالیکولونو ترمنځ د جذب قوه نسبت جامدات ته کمه ده. د مایع موادو د مالیکولونو ترمنځ کومه د جذب قوه چې ده د مایع موادو د مالیکولونو ترمنځ کومه د جذب قوه چې ده دغه نسبت جامداتو ته دغه قوه په مایعاتو کې څه رقم ده، په مایع کې دغه قوه څه رقم ده، کمه ده. یعنې نسبت جامد موادو ته په کتو سره په مایع موادو کې د جذب قوه چې ده هغه کمه ده، خو د مالیکولونو ترمنځ فاصله چې بیا ده هغه بیا دلته د مالیکولونو ترمنځ فاصله چې وه هغه ډېره کمه وه، خو دلته بیا د مالیکولونو ترمنځ فاصله نسبت جامداتو ته زیاته ده. معنا د مالیکولونو ترمنځ فاصله یې نسبت جامداتو ته زیاته ده، خو د جذب قوه یې د مالیکولونو ترمنځ نسبت جامداتو ته څه رقم ده، کمه ده. د جامداتو مالیکولونو ترمنځ د جذب قوه لوړه وه او د مالیکولونو ترمنځ فاصله کمه وه. دلته نسبت جامداتو ته د دوی د جذب قوه کمه ده او نسبت جامدو مالیکولونو ته یې د مالیکولونو ترمنځ فاصله چې ده هغه زیاته ده. نو ټول هغه مواد چې درلودونکي د ثابت وزن، ثابت حجم، غیر ثابت شکل او همدا درلودونکي وي دغه مواد عبارت د مایع یا هم د لیکوید موادو څخه دي یا د مایع موادو څخه دي. دلته مایع مواد چې دي هغه په خپله د مالیکولونو ترمنځ د جذب قوه نسبت جامداتو ته کمه ده او د مالیکولونو ترمنځ فاصله نسبت جامداتو ته زیاته ده. د مثال په توګه سره که چیرې زه مثلا د دې مالیکولونه ولیکم نو داسې ویلی سو چې د دې مالیکولونه که د مثال په توګه سره یو بیکر راواخلو، په د بیکر کې د مایعاتو مالیکولونه چې دي هغه به داسې یو د بل سره څه رقم وي، پرته وي. د مایعاتو مالیکولونه به په داسې شکل سره یو د بل سره پرته وي. د دوی د مالیکولونو ترمنځ فاصله به نسبت جامداتو ته زیاته وي. د دوی مالیکولونه به نسبت د جامداتو مالیکولونو ته یو څه متحرک وي. د دې مالیکولونه به نسبت د جامداتو مالیکولونو ته متحرک وي. اوس د دې مالیکولونه چې عموما حرکت نه کوي، فقط اهتزازي حرکتونه کوي، خو د دوی مالیکولونه چې دي یعنې د مایعاتو مالیکولونه چې دي هغه به نسبت د جامداتو مالیکولونو ته یو څه متحرک وي. ولې؟ ځکه چې د مالیکولونو ترمنځ فاصله زیاته ده او د جذب قوه نسبت جامداتو ته سره کم ده، هغه یو څه کمه ده. د هغه څخه وروسته
که چیرې موږ د مادې دریم حالت راواخلو چې هغه ته د مادې ګاز حالت ویل کیږي، نو د مادې ګاز حالت داسې ویلی سو چې د مادې ګاز حالت چې دی هغه خپل عبارت د هغه حالت څخه دی چې په دغه حالت کې مواد چې دي هغه غیر ثابت شکل لري، یعنی شکل چې دی هغه سره کم دی، هغه غیر ثابت دی. همدارنګه دوی غیر ثابت حجم لري، حجم نه دی معلوم چې څومره ځای دی نیسي، خو یو شی چې په دې کې ثابت دی هغه د دوی وزن دی. دوی درلودونکي د ثابت څه دی وزن دی، یعنی انکانسټنټ شیپ لري، انکانسټنټ ولیوم لري، خو کانسټنټ ویټ یا هم وزن لري، یعنی دوی چې دی درلودونکي د ثابت وزن دی، فقط وزن یې ثابت دی. او همدارنګه بې ثباته شکل لري، یعنی غیر ثابت شکل لري او غیر ثابت حجم لري. د غازاتو مالیکولونو ترمنځ فاصله ډیره ده نسبت مایعاتو ته ډیره، یعنی د کچې د مایعاتو مالیکولونه په داسې شکل سره پراته وي، د جامداتو مالیکولونو د مایعاتو البته د غازونو د مالیکولونو ترمنځ فاصله چې ده هغه نسبت دې دواړو ته زیاته ده، او د دې د مالیکولونو ترمنځ هغه کومه البته د غازونو د مالیکولونو ترمنځ چې کومه د جذب قوه ده، دغه د جذب قوه نسبت جامداتو او مایعاتو دواړو ته ډیره کمه ده. او همدارنګه د غازاتو د مالیکولونو ترمنځ کومه فاصله چې ده دا نسبت جامداتو او مایعاتو ته ډیره زیاته ده، یعنی د جامداتو د مالیکولونو ترمنځ چې کومه د جذب قوه ده هغه قوه چې ده د هغې قوې او همدارنګه هغه قوه چې د مایعاتو د مالیکولونو ترمنځ ده در هغو ټولو قواو د غازاتو د مالیکولونو ترمنځ قوه کمه ده، معنی بیخي ډېره کمه د جذب قوه د مالیکولونو ترمنځ. او بل د مالیکولونو ترمنځ فاصله یې بیا زیاته ده نسبت جامداتو او مایعاتو ته د مالیکولونو ترمنځ فاصله چې ده هغه زیاته ده. څنګه راځو یو مثال یې راوړو. د دې مثالونه ته درو سره دا موږ په شکل کې داسې ویلی سو که د مثال په توګه سره مثلا یو بیکر راواخلو، په دې بیکر کې مثلا د جامد مالیکولونه واچوو، نو جامد مالیکولونه چې دي هغه به یو د بل سره د حرکت پراته، یعنی یو د جامد مالیکولونه چې یو د بل سره پراته دي د دوی څو شان سو. اول دغه شکل ته په کتو سره د دوی د جذب قوه چې ده هغه سره کم ده، هغه لوړه ده. د ذراتو ترمنځ یا د مالیکولونو ترمنځ چې کومه فاصله ده هغه فاصله یې سره کم ده، ډیره کمه. نو دغه دوی ته ثابت حجم ورکړی دی یا کانسټنټ حجم یې ورکړی دی، دوی ته ثابت وزن یا کانسټنټ وزن ورکړی دی، همدارنګه دوی ته ثابت شکل یا کانسټنټ شکل ورکړی دی. نو دغه موادو ته بره موږ چې شوایو جامد مواد ورته ویلی شو یا دې ته خپله سولیډ مواد ورته ویل کېږي. دویم که چیرې موږ راسو د مثال په توګه سره کوم مواد راواخلو، مثلا راځم د مثال په توګه سره مایع مواد راخلم، مثلا یو ماده ده مایع ماده راخلم، دلته مایع مواد ترمنځ د دوی ترمنځ مالیکولونه چې دي د مایع موادو ترمنځ مالیکولونه چې دي دغه مالیکولونه به سره کم شکل وي. د دې مالیکولونو ترمنځ که چیرې فرض کړو چې دا د مایعاتو مالیکولونه دي، دغه مالیکولونه به یو د بل سره په داسې شکل سره کم وي پراته وي. دغه مالیکولونه چې یو د بل سره په داسې شکل پراته دي که چیرې ورته وکتل سي په دوی کې د مالیکولونو ترمنځ د جذب قوه چې ده د مالیکولونو ترمنځ د جذب قوه چې ده نسبت جامداتو ته د مالیکولونو ترمنځ د جذب قوه نسبت جامداتو ته کمه ده، خو برعکس د مالیکولونو ترمنځ فاصله یې نسبت جامداتو ته بیا سره کم ده، هغه ورته زیاته ده. معنا دا چې د جذب قوه چې ده د مالیکولونو ترمنځ نسبت جامداتو ته کمه ده، خو د مالیکولونو ترمنځ فاصله چې ده هغه بیا نسبت جامداتو ته زیاته ده. نو دوی څو شان لري، دوی حجم چې دی هغه کانسټنټ دی، د دوی وزن چې دی هغه کانسټنټ دی، خو د دوی کوم شکل چې دی هغه ان کانسټنټ دی، معنا ثابت نه دی. ولې ان کانسټنټ دی؟ ځکه دی چې په هر لوښي کې واچوي مایعات هغه د هغه لوښي شکل خپل ځان ته اخلي، یعنی هغه خپل شکل چې دی هغه کانسټنټ یا هم ثابت نه دی. دریم که چیرې موږ راسو غازونه په نظر کې ونیسو، د غازاتو مالیکولونه په نظر کې ونیسو، نو د غازاتو مالیکولونه داسې ویلی سو چې که چیرې یو بیکر راواخلو په دې کې موږ د غازاتو مالیکولونه فرض کړو، د غازاتو د مالیکولونو ترمنځ
د غازاتو د مالیکولونو ترمنځ هغه کومه د جذب قوه چې ده نسبت جامداتو او مایعاتو دواړو ته هغه قوه ډیره کمه ده. معنا دا چې د دې مالیکولونه چې دي مثلا یو مالیکول دلته دی بل مالیکول دلته بل بدلته بل بدلته داسې به یو د بل څخه سره کم دي لرې لرې پرته دي. نو د دې ترمنځ د جذب قوه چې ده هغه بیا نسبت مایعاتو ته لا ډیره سره کم ده کمه ده. د مالیکولونو ترمنځ د جذب قوه نسبت مایعاتو ته لا ډیره کمه ده. همدارنګه د دې هغه د مالیکولونو ترمنځ فاصله چې ده هغه بیا نسبت جامداتو او مایعاتو دواړو ته زیاته ده. معنا د دې مالیکولونو د جامداتو او د مایعاتو د مالیکولونو په نسبت ډیر یو د بل څخه لرې دي آزاد دي. نو دغه دې ته چې شروع کړی دي دغه فقط دغه طبقاتو سره موږ داسې ویلی سو چې دوی فقط کانسټنټ یا ثابت وزن لري خو د دې حجم چې دی به څومره ځای نیسي هغه انکانسټنټ دی. د دې شکل چې دی به څنګه شکل لري هغه خپله څه شي دی انکانسټنټ دی. نو د مادې دغه حالتونه چې وه دغه ته د مادې درې حالتونه ویلی سوي او په دا رقم سره موږ د یو د بل څخه توپیر کولی سو. دغه حالت ته د مادې موږ بره مایع حالت ورته وایو یا هم لیکوید حالت ورته وایو. دغه حالت ته د مادې موږ ګاز حالت وایو یا هم دې ته چې ویل کېږي ګاز حالت ورته د مادې ویل کېږي. یعنې ماده چې سوله په مجموعي ډول سره یو ماده چې سوله درلودونکی د درو حالتو سوله یوې حالت ته یې جامد حالت ویل کېږي بل حالت ته یې مایع حالت ویل کېږي او بل حالت ته یې ګاز حالت ویل کېږي چې په ترتیب سره محاري او جلا جلا مطالعه کړي. نو اوس موږ ستاسو ته نن ورځې درس پلان دی باندې پای ته رسېږي. تر بیا پورې چې ستاسو په خدمت کې حاضرېږم په ښه ورځ ښه چای مننه کوم ستاسو توجه.